سلامونه ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو سره یو څو مهمې خبرې شریکې کړم څه ډول د خپل فیسبوک د هیک کېدو څخه یا خرابېدو څخه وژغورو. نو لومړی به ګرانو دوستانو تاسو خپل فیسبوک چې دی خلاص کړئ. دغه درې نښانونه که تاسو وینئ دا به لومړی کلیک کړئ. هر کله چې مو دا کلیک کړو ګرانو دوستانو تاسو ته یو بله صفحه خلاصېږي. نو دغه صفحه چې خلاص شوله تاسو به ښکتنۍ برخې ته راسئ. دلته به دغه سیټینګ کلیک کړئ. نو تیار دلته نښه ورکړل شوې ده. نو په ډېر اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې د هغې څخه استفاده وکړئ. دا تاسو لپاره ثبتول ډېر زیات اړین دی. که ثبت نه کوئ نو ستاسو فیسبوک ډېر په اسانۍ سره هیک کېدلی شي او ترڅنګ یې فیسبوک لخوا ډیلیټ کېدلی هم شي. نو هیله ده چې خپل د فیسبوک سیکیورټي قوي کړئ. نو دلته چې دی پاسورډ اینډ سیکیورټي دوهم چې دی اکاونټ به مونږ کلیک کو. نو پاسورډ اینډ سیکیورټي ته راغلو دوستانو. دلته چې کله تاسو راغلی دلته نو تاسو ته بیلابیل اپشنونه درکول کېږي. ستاسو فیسبوک په کوم ځای کې خو په کوم موبایلو کې خلاص دی په دې اړه بشپړ معلومات درکول کېږي. خو راځو چیک یور امپورټنټ سیکیورټي سیټینګ. نن غواړم په دغه مهم موضوع چې دا غواړم تاسو سره شریکه کړم. نو دلته ګرانو دوستانو ته که تاسو وګورئ د سیکیورټي چیک اف کې درې برخې دي. باید دغه درې واړه شنې شي. هر کله چې دغه شنې شي نو ستاسو فیسبوک بیا د هیک کېدو څخه ژغورل کېږي. زموږ پاسورډ چې دی دا په سم ډول دی. که ستاسو پاسورډ ناسم وي نو تاسو ته وي چې ستاسو پاسورډ ناسم دی دغه باید ټول شنه شي. نو موږ دغه اخرنۍ کلیک کوو چې ډېر زیات مهم دی موږ تاسو لپاره. نو که لومړی پاسورډ دی په دوهمه برخه کې هم تاسو کولی شئ چې کوم معلومات تاسو ته راځي یا کوم خبرداری تاسو ته راځي نو هغه په لاګین کې په دویمنۍ برخه کې تاسو کولی شئ د هغې څخه استفاده وکړئ. خو لومړی باید تاسو دغه درې واړه چې کوم ځایونه دي دا باید تاسو شنه کړئ. دغه چې کوم سټیکر راځي کوم مارک علامه راځي دا باید شنه اوسي. هغه وخت نو ستاسو فیسبوک چې دی خوندي دی او د فیسبوک ادارې سره په رسمي ډول باندې رجسټر دی. او نو دای بله برخه د کنټرول هر کله چې تاسو ته کوم څه راځي یا تاسو غواړئ چې خپل فیسبوک ته نوځئ نو تاسو ته یو میسج راځي نو تاسو کولی شئ چې دغه ایمیل هم دلته خلاص کړئ. که چېرته دا شي نو تاسو همداسې پرېږدئ. که نه تاسو نه غواړئ نو تاسو همداسې هم کولی شئ دغه پرېږدئ. خو مهم تاسو لپاره ستاسو ټلیفون ته پیغام راتګ دی هغه ډېر زیات مهم دی. هر کله چې تاسو ته پیغام راځي باید تاسو سره ټلیفون واوسي. نو هر کله خو خلکو سره ایمیل نه وي یا ایمیل ته لاسرسی نه لري نو زه دغه ایمیل همداسې پرېږدم. بیا هم تاسو کولی شئ باید تاسو داسې ټلیفون نمبر دلته ورکړئ په درېیمه برخه کې چې هغه نمبر تل تاسو سره 24 ساعته وي. دغه نمبر باید ستاسو په نوم باندې رجسټر وي. که آینده کې خدای مکړه کومه مسله جوړېږي نو دغه درې مهم اپشنونه دي باید دا تاسو پکې فعال وساتئ. نو تاسو کولی شئ چې دغه اپشنونه فعال وساتئ. تاسو ته نوټیفیکیشن که تاسو په یو موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ او بل موبایل ته نو نوټیفیکیشن درځي چې آیا احمد دلته اکاونټ خلاص کړی دی. دا تاسو پورې تړاو لري او که نه نو تاسو ته یو ډول نوټیفیکیشن ستاسو موبایل ته راځي. دوستانو دغه دوه برخې که تاسو وینئ دا نو مکمل شنې شوي دي. مهمه درېیمه برخه ده باید دغه درېیمه برخه مکمله شنه شي. دغه د مارک چې کوم علامه ده دا باید شنه راشي. هر کله چې شنه شي نو هغه زموږ فیسبوک چې کوم دی د هغې سیکیورټي قوي کېږي. ولو که زموږ پاسورډ هم چاته دی نو بیا نشي کولی چې زموږ فیسبوک اکاونټ ته تر هغې داخل شي چې تر څو تاسې خپل ځانګړی کوډ نه وي ورکړی. نو ګیټ سټارټډ به مونږ ووهو په درېیمه برخه کې. هر کله چې مو دا ووهو ګرانو دوستانو دلته نو تاسې سره درې مهم اپشنونه راځي. یو چې دی په دې ډول باندې ستاسو دغه ایډي چې دی سکین کېږي تاسو ته یو برکوډ درکوي. بل تاسو ته یو میسج درکوي. بل تاسو ته یو سیکیورټي کی درکوي. نو موږ به دغه ټیکس میسج چې کوم دی دا به کلیک کوو ځکه نورو برخو ته موږ ډېر لاسرسی زموږ هیوادوال نه لري. ما خو ټول پیان کړي دي خو بیا هم دغلته اس ام اس کلیک کوو. ګران دوستان دلته ټلیفون نمبر ورکوو نو زما هغه نمبر تیار ورپکې شته دی. نو دغه نمبر ته بیا کوډ راځي. دا داسې شخصي نمبر دی چې دا تل ما سره وي. دا باید تاسو سره وي. که خدای مکړه که دا نمبر تاسو څخه بل څوک واخلي یا دغه کوډ ترلاسه کړي نو تاسو فیسبوک اکاونټ ته به نه وځي. که چېرته هغې ته پاسورډ هم دی او ورسره دغه کوډ نه وي نو نشي کولی چې دغه ستاسې اکاونټ ته نه وځي او استفاده ترې وکړي. نو دغه کوم ټلیفون نمبر چې ورکوئ دا باید تاسو سره وي او ستاسې په نوم باندې وي. نو دلته کنټینیو کوو ورځو. نو دلته څه دی اوس کوډ راځي زموږ دغه نمبر ته چې اخره کې 90 دی. نو دغه کوډ راغی
دوستانو هر کله چې تاسو کوډ ولیکو باید دغه کوډ هم تاسو ځان سره ثبت کړئ. کاینده کې تاسو ته نور کوډونه راځي دا تاسو سره ډیره زیاته مرسته کوي. که بیا هم تاسو فیسبوک اکاونټ ته کومه مسله جوړیږي نو تاسو کولی شئ بیا دغه کوډونو څخه استفاده وکړئ. نو دغه کوډ موږ ولیکو. دوستانو دغلته چې دغه سیستم په آن شو زمونږ هغه دریم برخه چې کوم وه هغه هم شنه شوله. نو ګرانو دوستانو زمونږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. ډېرې مهمې ویډیوګانې موږ دلته تاسو ته خپرو. نو زه اوس بیا ځلې داخلېږم چې آیا دا شنې شوي سعودي عربستان کې پوره کړي او بیا خپل وطن ته تللي. نو دوستانو دا د نن ورځې ویډیو چې تاسو ته ما خپاره کړله هغه شنو شنو زموږ فیسبوک چې د خوندي شو زموږ په واکې شو. نو زیاتره دوستانو ته دغه ډول نوټیفیکیشن راغلی وي. هغه دوستانو چې نوټیفیکیشن ورته راغلی هغوی ته وخت ورکړل شوی دی 15 وخت دی. که تاسې که چېرته دغه پوره نه کړي نو ستاسو فیسبوک اکاونټونه به بند شي. ملګرو دا ویډیو د سره خپلو دوستانو ته ولېږئ. مهمه ویډیو دا تر څو هغوی خپل فیسبوک آیډي نه خوندي کړي ځکه اوس مهال په فیسبوک څخه خلک ډېر ناوړه استفاده کوي. نو هیله ده چې ویډیو د سره خپلو ملګرو ته ولېږئ.